الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات، خدای دې وکړي روغ جوړ اوسئ. راځئ نن په دې ویډیو کې موږ او تاسو د کولوډرا انسټالیشن زده کوو. کولوډرا X7 که تاسو خپله کولوډرا X7 ورژن دی کولوډرا یو تعریف هم درته وکړم. کولوډرا داسې یو سافټویر دی، دا په ګرافیک بخش کې موږ استعمالوو. ګرافیک څه معنی؟ ګرافیک ډیزاینینګ بخش کې، یعنې ګرافیک ډیزاینینګ هغه برخه ده چې کوم کې موږ او تاسو عکسونه ایډیټ کوو، پکچر پکې ایډیټ کوو، لکه یو تصویر ایډیټ کوو، تغیرات پکې راولو، یو لوحه جوړو، یو واده کارت جوړو، یو بزنس تجارت کارت جوړو، یو د شاګرد کارت جوړو، یا مثال یو کور پوښونه جوړو، یا مثال یو لوګو جوړو. دغه ټول کارونه په کولوډرا کې کیږي. نو کولوډرا ډېر یو زبردست سافټویر دی. په مطبع کې نن سبا چې د چا دا زده وي په یو مطبع کې ښه کار پکې کولی شي، خو چې په مسلکي طور زده کړي، یو د کورس زده کولو یو مسلکي وي. کورس کې استاد ستا ته رهنمایي کوي، تا ته اپشنونه ښیي. نو ته غواړې چې دا بیا عملي زده کړې، نو ته باید خپله کار وکړې، ډیزاینونه راواخلې، مطبوع نه هغه جوړ کړې، یا مثال مطبع کې یو میاشت دوه میاشتې یو استاد سره د شاګرد په حیث کار وکړې، نو تا نه ښه یو ډیزاینر جوړېږي. ته په یو مطبع کې ښه د میاشتې 10-15 زره معاش اخیستلی شي، یا په د اداراتو کې تلویزیونونو کې. یعنې دا موږ د ګرافیک ډیزاینینګ بخش کې استعمالو کولوډرا. نو زیاتره ملګري وایي چې یاره د انسټالیشن لږ مشکل دی، انسټالیشن یې موږ ته ریکارډ که وښیم. نو انسټالیشن یې ګورئ څو اصول څو قوانین لري. اول انسټالیشن طریقه یې دا ده چې ستا باید کمپیوټر چې کوم یو دی انټرنیټ سره باید کولوډرا چې انسټالې د وخت انټرنیټ سره وصل نه وي. بل باید ستا وینډوز 4 بیټه وي، حد اقل کمپیوټر کې 4 GB ریم وي. څومره؟ 4 GB ریم. او کمپیوټر د باید جګ ماډل وي، نسل یې جګ وي، مثال 3 نسل وي یا 4 وي، او کورې هم ښه کورې وي. نو هله دا انسټالیږي. انسټالیږي خو هر یو کې خو چې تیز کار وکړي، لکه دا معلومات مشخصات. اوس دلته وګورئ زما کمپیوټر انټرنیټ سره نه دی وصل. دا نور مشخصات چې ګورئ کنټرول پینل ته به راشئ، او کنټرول پینل کې به دلته په سیسټم کلیک کوئ. سیسټم اپشن وګورئ دلته دا دی، وبخئ دا سیسټم اپشن دی، دلته به کلیک کوئ. د وینډوز مشخصات یې ټول درته لیکلي دي. او بل وینډوز یې باید نه وي 2020 وي یا 21 وي، داسې جګه وي. لکه وینډوز 10 صحیح ده وي، دا ستا به وي، خو مشکل به څه وي؟ یا به دا د 2014 کال وي، یا 15 یا 14. وبخئ 14 نه جګ به وي، 11 به 13 به 19 به. نو کوشش کوئ چې 20 انسټال کړئ. بازار کې خرڅېږي، لکه اوس وګوره زما وینډوز 21 دی، دغلته لیکلي دي 21 لس وینډوز خو 2021 کال ده. مشخصات به دلته وګورئ 6 GB ریم دی ګوره زما. اوس تاسو وګورئ بیټه 100 بیټه وینډوز 4 که دا 22 نه انسټالیږي، دا به 4 بیټه کوي. صحیح ده. اوس انسټالیشن ته راځو. تاسو ته ګورئ فلش کې ما کولوډرا سافټویر په سافټویرو کې اچولی کولوډرا. په دې به کلیک کوئ او په سیټ اپ به کلیک کوئ. په سیټ اپ چې کلیک کوو او دلته به دا څه کوي، اوکې به کوي. دا به اسټریک کوي. اسټریک څه معنی؟ یعنې دا کولوډرا فایل بند دی په یو فولډر کې، دا هغه نه راوځي. خو دا چې راوځي دا کوم ځای کې سیف کېږي؟ په سی ډرایو کې دغه ادرس دی، دلته دا سیف کېږي. زه ورته یم صحیح دی. باید سی ډرایو اندازه د 20 GB، داسې نه چې 15 GB. نو اوکې که دا اوس ګوره خپله د دې فایل نه دا سافټویر د دې سیټ اپ نه وځي، نو تاسو به لږ ورته انتظار وکړئ، وخت به ورکوئ. دا ویډیو زه لږه سټاپ کوم چې ډېره اوږده به نه شي، چې دا تر هغې مکملېږي. ګورئ هغه پروسس مکمل شو. پروسس چې مکمل شي لږ به ورته صبر وکړئ. دا ګورئ اصل کې په دې پي سي کې دلته دی دا فایل راووتلو، دا دی چې تاسو یې کله مخه بیا لکه همدغه وینډوز کې انسټالوئ. نو دا وګورئ د دې دلته کولوډرا فایل اوس راوتی دی چې ته شو. نو هغه چې مکمل شي پروسس تاسو ته به داسې صفحه راشي. داسې صفحه چې راشي ګوره انیشلایزینګ وبخئ انیشلایزینګ د سیټ اپ، یعنې دا سیټ اپ اوس شروع کېږي.
دلته به انټرنټ نه وصلوئ او بل مې درته سیسټم خصوصیات هم تاسو ته تشریح کړه چې ستاسو سیسټم باید کم کم خصوصیات ولري. دلته به تاسو وکړئ اکسپټ ته به چک ولګوئ نیکسټ به کوئ. دلته یوزر نیم د یوزر نیم دا شیونه به کوم ځای نه ورکوئ. تاسو به راشئ همدغه فولډر چې کوم ځای کې دی سیټ اپ ما تاسو ته اچولی دی دلته وګورئ په دغه سیټ اپ کې سافټویر سیټ اپونه کولوډرا فولډر به خلاص کړئ دغه نوټ پیډ فایل به خلاص کړئ. دلته به تاسو وګورئ یوزر نیم یې چی ورکړی دی. دلته به تاسو راشئ یوزر نیم به ورته انتخاب کړئ. اوس یوزر نیم دلته ورته خپل نوم زه ورکوم او سیریل نمبر نو سیریل نمبر به تاسو دغه انتخاب کړئ. نو درېږئ دلته سیریل نمبر شاپ شو د سیریل نمبر دغه نه انتخاب کړئ کاپي کړئ دې ځینې چې کوم یو صحیح راځي. خیال به کوئ چې هغه نه کوي اضافه ځای ورسره کاپي نه کوي. نیکسټ کوئ نیکسټ چې نیکسټ هم کو بس دلته تاسو کسټم اخلئ. کسټم کې یعنې ځینې شیونه تاسو ایسته کول غواړئ دا کولوډرا فوټو دا شیونه نه غواړئ صحیح ده که دا ورسره نه غواړئ چک ایسته کوئ او که دا غواړئ ورته چک ولګوئ. نو ټیپیکل ښه طریقه ده. تاسو هم څه واخلئ ټیپیکل اوس واخلئ. ما خو ستا واخیستله تاسو ټیپیکل اخلئ او بیا په څه کلیک کوئ نیکسټ. چې په نیکسټ هم کلیک کوم جی پی ایل دې شیانو بس همداسې پرېږدئ بیا نیکسټ کړئ او انسټال په ډیسکټاپ د شارټ کټ راشي ورته یې ما او لیکلي اټومیټیکلی ډاونلوډ دا شیونه لکه دا چک ایسته کړئ. دا چې نیټ سره وصل شي ځینې شیونه به یې درته په سیسټم بوج راولي دا چک مه لګوئ او دلته ورته وایي چې دومره به یې ستا سی ډرایف کې 950 MB ویشته دی نیکسټ کوه بس او دا درته وایي کوم ځای کې سیف کېږي نیکسټ انسټال نو انسټالیشن اوس ګورئ موږ سره شروع شو. دا موږ سره د کولوډرا انسټالیشن شروع کېږي. اوس شروع ونیسئ لږ وخت به ورته ورکوئ 15 منټه شو 6 3 2 سیسټمه پورې ده. دا انسټالیشن اوس شروع دی. دې وخت کې به کینسل هم کو کینسلیږي. نو زه دا ویډیو لږ سټاپ کوم چې د انسټالیشن مکمل شو تاسو ته به ښیم چې څنګه به خلاصوئ کولوډرا. دا وګورئ انسټالیشن دې نو سټارټ شو. لږ وخت نیسي ځکه دا یو قوي سافټویر دی کولوډرا ګوره وخت ډېر نیسي. کوشش کوئ چې که ډیسکټاپ کمپیوټر در سره وي هغه کې انسټال وکړئ دا ډیزاینینګ پروګرامونه هغه کې ډېر ښه کار کوي. لیپټاپ کې هم کار کوي خو جګو ماډل شي چې پروسیسر یې زیات وي رم یې زیات وي ماډل یې زیات وي نو بیا هغه کې هم تیز کار کوي. نو دا ګوره انسټالیشن یې څه شو مکملېدو حالت کې دی اوس روان دی. ویډیو زه سټاپ کوم چې کله مکمل شو بیا درته دوباره همغې نه شروع کوم. دا ګورئ انسټالیشن مکملېدو حالت کې دی انشاءالله. دلته سټارټ مینو کې به تاسو وګورئ کولوډرا ایکنونه به راغلي ګوره 4 بیټه زیاتره وایي چې نه انسټالیږي کار نه کوي. نو زموږ ټولې سافټویر نوي دي د 2020 کال دي 2020 نه پورته دي. تاسو هم کوشش کوئ چې وینډوز انسټال کړئ 4 بیټه انسټال کړئ. دا د ډیزاینینګ سافټویر شوی کویک بوک شو ویډیو ایډیټینګ سافټویر شوی دا ګورئ 4 بیټه دي. تاسو باید وینډوز هم 4 بیټه کوي. اوس به وایي چې دا 4 بیټه څنګه دی چې کله انسټال هلته ورته وایي چې څو بیټه انسټال یې 32 که 4 نو تاسو 4 بیټه انسټالوئ انتخابوئ 4 بیټه په هغه وخت انسټالوئ چې ستاسو کمپیوټر 4 GB ریم ګوره ولري. دا پروسس هم ګوره مکملېدو کې دی اوس انشاءالله چې دا مکمل شي موږ سره نور هر څه مکمل دي یعنې موږ فوټو کولوډرا انسټال شوی خو دا هغه اخري لحظې دي چې دا هم باید موږ پرېږدو مکمل شي چې څومره ټولز څه شیونه دي ټول انسټالیږي. نو داسې نه چې دلته کینسل ووهئ. انشاءالله زموږ انسټالیشن مکمل شو د کولوډرا چې کوم انسټالیشن مکمل شو دا به تاسو فینش کړئ او چې فینش هم کړو کوشش کوئ کمپیوټر مې یو ځل ریسټارټ کړئ چې ښه منظم طریقې سره جوړ شي. بیا به راشئ سټارټ مینو ته وګورئ کولوډرا
دا ایکن به راغلی یا په ډیسکټاپ هم راغلی. نو سټارټ مینو په کولوډرا به کلیک کړئ. په دې شکل به تاسو سره کولوډرا څه شي اوپن شي. نو سافټویر ډېر قوي سافټویر دی، تقریبا څو جی بي دی، څه 1 جی بي دی، څه کم 2 جی بي دی. نو دې سافټویر هر سافټویر دلته موږ تاسو ته فلش کې درکړی دی. کوشش وکړئ چې ګټه ترې واخلئ. هر ویډیو هر څه کې چې مشکل وي یوټیوب چینل تعقیب کړئ، یوټیوب کې ګوتې وهئ. یوټیوب کې تاسو ته ډېر خبرې هلته شته دی، تاسو هغه نو په اسانه زده کولی شئ. نو انشاءالله اوس به موږ کولوډرا خلاصه کړو. تاسو به خپله وګورئ چې کولوډرا موږ سره انسټال شوې ده. خو لږ وخت به نیسي اول ځل نه هر وخت دا داسې وخت نیسي. د دې ایمیل دا به بس کلوز کړئ، دې سره ګوتې مه وهئ، دا یس کړئ، دا یس کړئ، خپله بس مخکې ځي. زیاتره انډیوالان په دې نه پوهېږي دلته ایمیل ورکړي انټرنټ سره یې وصل کړي، نه دې شی سره ګوتې مه وهئ. بس خپله دا انسټالیشن اوس څه کېږي مکملېږي. انسټالیشن خو مکمل شو خو اوس خلاصېږي. دا هغه پروسس کوي، هغه فایلونه ترتیب کې کېږي. ویډیو لږه سټاپ کوم چې دا خلاص وګورئ. موږ سره کولوډرا څه شوه خلاصه شوه په اول ځل. تاسو سره به څه شي اوپن شي. دا ورک سپیس دا سیټینګ دی، د کوم ډیزاین کې غواړئ درته صحیح دی کنټینیو یې کړه. صحیح شو. نو ګوره کولوډرا موږ سره دلته په دې نیو ډاکومنټ به تاسو واخلئ او هغه سیټینګونه تاسو بس ویډیو تعقیبوئ اول نه. انشاءالله ټول پکې تشریح شوي. دا به اوکې کړئ. چې اوکې شو نو د کار ساحه ماده شوه. نو دا ټول د کولوډرا ټولز هر څه منظم شته پکې، مینوګانې هر څه انسټال شو. نو دا تاسو چې زیاتره ملګرو ویل چې کولوډرا نه انسټالیږي، تا چې کوم اچولي کار نه کوي. نو ما خو اول تاسو ته وویل چې په دا خبرو به عمل وکړئ چې دا سیسټم هم دا خصوصیتونه ولري چې جګ ماډل وي، حد کم دریم نسل وي، 4 جی بي ریم ولري، وینډوز 4 بیټه وي او وینډوز دې باید د 2020 کال وي. نو انټرنټ سره د باید کمپیوټر وصل هم نه وي. نور انشاءالله هیڅ مشکل پکې نشته. که بیا هم څه مشکل و زه خدمت کې ما دا تاسو سره د کولوډرا انسټالیشن انشاءالله ګورو. خپل وخت سره به تاسو د هر سافټویر انسټالیشن ویډیو جوړو یوټیوب چینل ته به ورکوو. نور ښه وخت، خدای پامان.